بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله العظيم. زما د اسلام محترم ورونو او د میډیا لارې ټولو کتونکو او اوریدونکو، اولا السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. علم جوړ لره علم خلره او دغه د فکری درسونو نو شروع کېدو تاسو ته راغلاست یم. هر کله راسئ، هر څوک چې موږ درسونه اوري اول خبره به دا وکړو چې نیت اصلاح به وکړو، ځکه جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي انما الاعمال بالنیات، دارمدار د اعمالو په نیت پورې اړه لري. موږ نیت به دا وي چې خپل عقیده نورم قوي کو. الحمدلله موږ تاسو عقیده سم ډبرینې عقیدې دي مسلمانانو، خصوصا بیا د افغانانو نورم قوي کو، فکر قوي کو، عقیده قوي کو، خپل ځان وپېژنو، مسؤلیت وپېژنو. او بل لا داسې دغه عنوان چې موږ ټاکلی که نه هلته هم پاس چې فکر او ډالۍ، هم فکر عقیده کوي که هم ډالۍ ترلاسه که. اخر کې به انشاءالله دغه اته سیمینارونه دي، په اخر کې به بیا نو امتحان اخیستل کېږي، غوره بریالي زده کوونکو ته به انشاءالله ډالۍ هم ورکول کېږي. نو هیله دا ده چې درس چې کېنئ نوټ اخلئ، نوټ یعنې تر اخره پورې چې ښه پراخه سینه واورېدل سي، اخر کې بیا لس ملټه پوښتنو ته هم درکوو. او کوم چې میډیا لارې اورېدونکي دي، زده کوونکي دي، ورونه دي، مسلمانان ورونه ځوانان دي، هغه به یې کولی شي شخصي وټساپ کې پوښتنه وکړي، کوم چا سره پوښتنه پیدا کېږي. محترمو، موږ تاسو اول عنوان د نن سیمینار د فکري جګړې یا فکري استعمار پېژندنه ده. په دې کې به تاسې 1 2 3 4 5 عنوانه موږ ټاکلي، دا به ټول پېژنو. خو په دې هر یو کې تشریح شته، ډېره تشریح لري. که زه تاسو نه پوښتنه وکړم چې فکري جګړې په اړه مو څه اورېدلي دي، نو تاسو ما ته څوک کولی شي څه ووایي فکري جګړه څه ته وایي؟ چا څه زده وي ذهن کې؟ که تاسو مثلا تاسو جواب وي مخکې دې چې درس شروع سي، تاسو جواب ولیکئ، کمنټ کې ولیکئ. محترمو، نن هغې جګړې باره کې مخکې دې چې تعریف وکړو، یو څو لنډ شیان نور هم د فکري جګړې په اړوند زده کړئ. فکري جګړه یا فکري استعمار کې وینه نه بهیږي، وینه پکې نه تویږي، خو مګر فکرونه عقیدې پکې هغه له منځه ځي. فکري جګړه د ټوپک په زور نه ده، د تورې په زور نه ده، دا د ذهن سره، کلتور سره، د عقیدې سره جګړه ده. یعنې په فکري جګړه کې ته به ظاهر ژوندی یې که نه، خو فکر به دې پردی وي، فکر به یې تا نه وي. په فکري جګړه کې ظاهر به ځان ته مسلمان وایې، خو په اسلام به شرمېږي. دا فکري جګړې تاثیرات دي په مسلمانانو ځوانانو باندې کړي دي که نه. یعنې فکري جګړه که په بله اصطلاح داسې ووایو، یو نظامي جګړه ده، یو فکري جګړه ده. دا دوه تاسو باید زه وي که داسې اوس خبرې کوو، دا فکري جګړه ده، او بل نظامي جګړه ده. د کفارو نظامي جګړې ته موږ دفع لرو چې جهاد ده، مجاهدین دي، د ټوپک ضد شته، د توپ ضد شته، د تیارې ضد شته، موږ جهاد لرو، شهادت لرو. خو یعنې که ولګېږو نو شهید یو، او که ژوندي پاتې شو غازیان یو. البته فکري جګړې لپاره دغه دفعه به څنګه کوو؟ دا څومره خطرناکه ده. وروسته به راسي فکري جګړې بدیل څه ده که نه، اسلامي دعوت ده. که چېرته په نظامي جګړه کې یو نفر ولګېږي، فقط دغه دنیا نه به لاړ شي، دا دنیا به دغه دنیا کې به نه وي. او په نظامي جګړې هدف، د فکري جګړې که هدف لاندې څوک راغی، دواړه دنیا خرابېږي، خسرت دنیا والآخره. څنګه محترمو؟ که څوک د فکري جګړې تاثیر لاندې راغی، په خپل دین رشخان شروع کړ، عیسوي دین یې راوباله، عیسوي دین ته لاړ، ویسټرلایزیشن، غربي څه دین سې خندل، ارزښتونو پسې خندل، خو فکر یې خراب شو، دنیا هم خرابېږي، آخرت هم خرابېږي. یعنې د نظامي جګړې نه فکري جګړه خطرناکه ده. په نظامي جګړه کې صرف تا بدن له منځه لاړ شي، دنیا نه به لاړ شي، خلاص آخرت خو دې نه خرابېږي، خو شهید شوې. خو په فکري جګړه کې د دنیا او آخرت دواړه خرابېږي. خو اوس تعریف یې څنګه ده؟ تعریف پېژندنه به یې داسې وکړئ. ډېر تعریفونه تاسو کولی شئ فکري پوهنه ټوله وګورئ، په دې کې فکري استعمار وګورئ که نه، کتابونه چې کوم معلومات راخیستي دي، اکثره تفسیرونه هم راخیستي دي. لنډ تعریف یې داسې زده کړئ. فکري جګړه د غربیانو لخوا، تاسو کوشش کوئ لیکل هم کوئ که نه، فکري جګړه
د کفارو د غربیانو لخوا د یهودو نصاراو لخوا د مسلمانانو په خلاف په دې خاطر مخ ته وړل کېږي تر څو په مسلمانانو کې د جهاد روحیه د مقاومت روحیه له منځه یوسي فکران غلامان کې دوی اسلامي ثقافت واخلي اسلامي ارزښتونه واخلي او دوی فکران دي ځان غلامان بیا ورته وګورئ تعریف ته فکري جګړه تعریف څنګه ده استعمار تعریف فکري جګړه د غربیانو لخوا د کفارو لخوا د اسلام د دښمنانو لخوا د مسلمانانو په خلاف په دې خاطر مخ ته وړل کېږي چې په مسلمانانو کې د جهاد روحیه د مقاومت روحیه له منځه یوسي یعنې چې فکر دی کله غلام څه خپله توپک پرېږدي بیا جنګ نه کوي توپ ټانک به د سرې جګړه به نشي کولی تر څو په ان تعریف وي کنه اسلامي ثقافت د مسلمانانو واخلي اسلامي ارزښتونه تر واخلي اسلام ته مسؤل ورته ښکاره سي او غرب خوونه خو ورته ښکاره سي دا ښه تعریف ده اوس محترمو د فکري جګړې تاریخ او معاصره بڼه یې څنګه ده ډېره ضرور ده مهم ده په دغه او دغه کې لږ بحث ډېر ده نو تنګېږي به نه سره انشاءالله د فکري جګړې تاریخ قدیمي تاریخ وی دی حضرت آدم علیه السلام د وخت نه شروع کېږي که چا د وخت نه حضرت آدم علیه السلام د وخت نه شروع کېږي چې د ابلیس سره نو مقابله راغله که نه ابلیس علیه لعنت دا قدیمي تاریخ ده څنګه تاسو ته به کیسه معلومه الحمدلله علماونه مو اورېدلې وي نو چې کله الله عز وجل آدم علیه السلام پیدا کړ بیا څه وویلې ملایکو ته یې ویلې شیطان ابلیس هم پکې و الله فرمایي وإذ قلنا للملائکة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين الله ورته ویلې آدم ته سجده وکړه تعظیم سجده وکړه نه خو شیطان انکار وکړ ابا واستكبر وكان من الكافرين وایي زه له اوره پیدا یم او دا له خټې جوړ ده اور خو پورته ځي که نه فزیک موضوع ده پورته ځي او دا خو خاوره خو سپاس واچم ښکته راځي اسفل ده وایي ده ته سجده نه کړو د الله پاک سره مناظره شروع کړه نو الله پاک څه ورته ویلي فخرج انک رجیم ووځه ته راټل سوی ته لعین یې هاي روباسه جنت نو ادم ابلیس د چا له وجې راووته ظاهرا آدم علیه السلام له وجې څه که نه نو چې آدم علیه السلام له وجې څه مثلا زه په سیم کې یو دوه نفر خبرې سره زه یې وباسم بلې دغه یې زه دغه له وجې وباسلم د تیک زړه کې بس کینه ورته شروع کړي نو دغه شیطان ویلې زه جنت نه د آدم علیه السلام له وجې راووتلم په هر دغه څه وي که نه ترتیب زه به د آدم علیه السلام د جنت نه را بهر کړم نو نظامي جنګ خو نه شو به کولی چې توره پسې راواخلي فکري جګړه ورته شروع کړه څنګه یعنې مشوش کړه اجتهادي غلطي غنه وسوله علما وایي که نه چې ورته راغی سپین ګیري په شکل کې یا د مار په شکل کې یا دغلته ته وراته څه خپل سامان یې ټوله وځتې ته که نه شیطان ځتې ده ته یې ویلې چې کومې ونې الله منع کړی و که نه ولا تقرب هذه شجرة فتكون من الظالمين هغه ونه ده نه وخوړل سوله نو آدم علیه السلام جنت نه را بهر سه دې کې د خپل حکمتونه دغه نه غږي او ځان ته موضوع ده که نه خو شیطان فکري جګړه وکړه هغه فکر خراب کړي دا ډېره ښه ونه ده دا به ته همیشه په جنت کې که نه فکر نو اوس وخت مثلا که نه تاسو هر څوک داسې څوک به نه چې رقیب به نه لري که نه نو د کلي کتاب څخه غږېږي دا پلانکی وینې دا داسې ده دا داسې ده چې جي وي ټي اتا په باره کې د تا شخصیت باره کې خلک څنګه کوي مشوش کوي که نه څو تاسو دوستي ونه کړي تاسو څوک راشه درس ونه کړي اتا په باره کې د خلکو فکر خرابوي نو دا فکري جګړه شوه نظامي زور نه در باندې رسېږي څه نه درته وایي یا ډارېږي بل شی خو فکر تا په باره کې د تا شخصیت په باره کې د خلکو فکر خرابوي تا د الله عزت درکړی د باندې دغه نه لورېږي تا په باره کې خلکو فکر دا داسې ده دا داسې نو شیطان هم دا کار وکړ او دغه قدیمي جګړه کې قدیمي تاریخ چې د آدم علیه السلام د وخت نه شروع ده د هرو پیغمبرانو سره سوی ده که نوح علیه السلام سره سوی ګوره رشخان بي پسې وایي کوم که نه داسې موسی علیه السلام ابراهیم علیه السلام ګوره خپل پلار یا تره که نه ازر یو ګوره نه پرېښو په کور کې او داسې پسې راځه ښکته عیسی علیه السلام وخته پورې که نه د موږ تر پیغمبر علیه السلام پورې دا جګړه ګوره سوې ده شیطان به څه ویلې ده د شیطان یو حزب الله ده یو حزب شیطان ده که نه د الله لښکر او د شیطان لښکر خلکو ته ویل دا پیغمبر ویني دا ساحر ده کوټګر ده لیونی ده نعوذ بالله که نه خبر مه منئ پیغمبر اسلام یو خیمې ته ورغی حاجیان به راغلي وو دعوت به یې ورکړي که نه دا شاته به د ابولهب پسې روان و که نه ابو جهل وایي د خبر ونه منئ دا پلار نیکه دین یې پرېښی یعنې خلکو فکر یې خراب کړي چې ته چا ومنو دا فکري جګړه ده چې تا شخصیت باره کې خلکو ته تا شخصیت بد معرفي کېږي نو د حتی د پیغمبر علیه السلام
کورنۍ ځوان ته هم د منافقان داخل سول. رئیس المنافقین که نه عبدالله بن ابی بن سلول د پیغمبر علیه السلام په بیبي پسې موږ تاسو مور د امهات المؤمنین حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها پسې تور ونه تړل. خو دا هم فکري جګړه ده چې خلک په ده باندې بې باوره شي چې بیا دور وکړو. قرآن کریم نازل شوی سورت النور ګورئ هغې پاکي مبارکې افاق واقعه. محترمو معاصره بڼه څنګه شروع شوه؟ دا یو کس و د نهم لویس په نوم دا په 1259 کې میلادي. دې کې درڅه جانجال شته دوی خدا نه مني. تاسو دومره زده کوئ په معاصره بڼه نو د فکري جګړې اساس چې کېښود که نه اوسه پورې روانه ده که نه. دا د فرانسې باچا و نهم لویس نومېده. دی صلیبي جنګونو تاسو به اورېدلي وي تقریبا 200 کاله دوام یې کړی که نه. نو په اووم صلیبي جنګ کې دی راغلی و مصر ته بیت المقدس دا ونیسي. نو د یو منصوري په نوم جنګ وسو منصوري د مصر کې دی ونیول سه ګرفتار سو ماتې یې وخوړله. د نهم لویس بندي سه مجاهدونو ونیو. نو چې کله یې ونیو په 1249 کې ونیو که په 1250 کې ونیو. په 1950 کې بیا د خپله فیصله کړې ده چې کله بېرته اروپا ته تللی خلاص شوی ده که نه. ډېره پیدیا بیا مسلمانانو در واخیستله خلاص یې کړ. نو داسې کله بندي سه دی په زندان کې و که نه. ښه متوجه سه د ځان سره فکر وکړ د نهم لویس د باچا د فرانسې چې موږ خو پوځونه هم ډېر دي امکانات مو هم ډېر دي که نه. د ماتې ولې خورو؟ سړي څه پوښتنه پیدا کېږي که نه. 1 میلیون پوځ راولو عیسایان راولو خو دلته د کمزورو 1 لک مسلمانانو لخوا موږ ماتې وخورو. د دې لامل څه ده؟ نو څه ډېر سوچ یې وکړ. یعنې پخواني تاریخونه مو یاد وو. تاسې صدر اسلام د بدر نه راواخلئ. مجاهدین څومره وو؟ 214. کافر څومره وو؟ 1000 نفره. یاد مو دي که نه. خندق راواخلئ 3000 مجاهدین 10,000 لښکر احزاب راغلي وو. د خالد ګوره بیا هم ماتې په کوپر خوړله. بدر کې مسلمان کامیاب شو. کوپر مات داسې کې د خالد بن ولید جهادونه تاسې راواخلئ کارنامې که نه. یو څو زره مجاهدین به ورسره وو. 2 لکه لښکر به یې مات کړ د پارس او د که نه د روم. داسې که تاسو د اوس وخت فی الحاله پورې راسئ که نه اوس اسلامي مرګ پورې راسئ که نه. که تاسو فکر وکئ نو مقابل کې 8 ملکونه ناټو اختلافونه که نه حساب مقابل کې جنګېدونکي مجاهدین 1,000 50 70,000 پورې نه وو. تاسو سړی فکر وکړئ دا ولې دا کفر باطل ماتې خوري؟ نو د ځان سره فکر وکړو چې دا موږ ولې ماتې خورو؟ نو دغه نتیجې ته ورسېد چې د مسلمانانو قوت د دوی په مادیاتو کې نه ده معنویاتو کې ده. د دوی عقیده راسخه عقیده د دوی باور په الله په مرسته باور د دوی شهادت څومره خوښېږي د اسلام دفاع څومره خوښېږي د خپل اسلامي خاورې دفاع څومره خوښېږي د خپل ناموس دفاع څومره په مینه کوي. نو داسې معنویات تر وا نخلو چې دوی عقیدې کمزوري نه کړو فکرونه یې وانهړو دا نسو کامیابېدی په دې باندې. نو چې کله د 1250 کې د برطانیا سره هنري سره یو تړون وکړ د هغه بادشاه و د برطانیا د ټریټي اف پاریس په نوم که نه. هلته ده بیا وینام کړی چې که غواړئ په مسلمانانو باندې غالب سئ د نظامي جنګ تر څنګ فکري جنګ ورته شروع کړ. دا یې په معاصره بڼه څه مطلب نصابونو لارې ده. نصابونه ورته تغیر کوي. مدرس باندې خو زور نه سو لري خو د علماو په لاس کې دي. مکاتبو لارې پوهنتونونو لارې که نه چې کله نظام د دوی په واک کې که نه چې هر ځای کې وي. اوس د افغانستان اسلامي امارت نه بغیر که نه څومره اسلامي به ورته وي تاسو په نوم اسلامي هېوادونه دي که نه. تاسې نصابونه وګورئ څوک یې ورته تغیرې جوړوي یعنې پوهنتون او که نه هغه د آیسي سیسټمونه که نه نور شیان. تاسو فکر وکړئ اسلامي روح پکې شته نه. صحیح دی ژبه به زده کړئ خو اسلامي روح نه شته کې. وروسته بیا په کریکولم کې بیان کوو انشاءالله ښه نصاب کې. نو محترمو هماغه دی کامیاب هم څه په نصاب باندې کار وکړه. نصابونه تغییر سول. تاسو د تېر شل کلن د کرزي په وخت کې کوم نصاب دا تاسو بیا ښه غور پوکې وروسته به راسئ که نه څنګه تغیرات کې راغلي هم دیني برخه هم نو عصري علوم څنګه تغیر شوي دي که نه چې موږ په ګټه ډېر نه خوري. محترمو دا خو یې معاصره بڼه تر اوسه پورې روانه ده او دا سړی په دې کې کامیاب شوی هم ده. نو کوشش به دا روانې وروسته بیا وایو که نه چې مخنیوی څنګه کوو هلته بیا خبره وکړو. بل مهم بحث په نن موضوع کې د فکري جګړې وسایل دا ډېر مهم دي. یو ما لیکلی ټي وي ده بل رادیو ده که نه رادیو کریکولم نصاب ده انجوګانې دي نو کنفرانسونه وو که نه. دا اوس هم که تاسو فکر وکړئ چې د اسلامي هېوادونه ځان ورته وایي که نه هلته دا ډېر شی په شدت سره روان ده. حتی خلک الحاد طرف ته روان دي ځوانان دومره په لوړه صفحې کار روان ده بس خلک نه پوهېږي.
اسلامي نظام د څومره اړتیا ده ګوره وروسته بیا موږ یو موضوع لرو د اسلامي نظام ته موږ څومره لازم ده ولې کنه به اسلامي نظامونه راولو کنه څومره ضرورت ده محترم په دې کې خو تاسو د فکری په کتاب کتلای سي مجاهد صاحب هغه ته ډیر شان ذکر شوی دي حتی معلمین هم ذکر کړی دي چې کفار دوی معلمین روزي به اسلامي هوادونو ته کنال ته د سیمینارونو لاري کنه چې د ځوانانو آینده نسل فکر خطا کی وای بس تیری بس نو ټي وي رادیو د هر یو کې دوه شیان دي محترم څنګه دوه دي په دې کې دوه شیان دي په دې کې دوه دي یو تبلیغات دي او بل اخلاقی فساد په دې کې دوه دي تبلیغات دي او ډرامي سیرادونه نه هر یو باندې لږ بس کو نو تمکیګو تلویزیون تر ټولو غټه فکري جوړې وسیله وه او ده په هغه شکر وبات اسلامي نظام د امارت په لاس کې لیکه موږ په خپل وخت سرخو خپل وخت پروګرامونه جوړو کینی چې کله د اسلامي نظام نه ګورای ته په واکې نه بیا حقیقت هم نه تاسو د نوري دنیا اسلامي تاسو په اسلامي مالکو تلویزیون وګورئ څه خبري اي هغه کې د اسلامي خبرونه د اسلامي روح ولري جهاد روح پاکستان نه کله واه شنست خپدي کې څه خبرېدل تاسو معلومات وي تلویزیون تبلیغات پروپاګاندا څه ورته وایي دا څه رقم محترمو تاسو اعلانات لیدلې کنه په تیر شل کلن دور کې کنه چې د دیموکراسي حاکم و کنه که تاسو فکر کړی جګړه ونه اډنګ دا په کې وی کنه نو دوی ویډیو راوکړه نو تاسو مو تناسو دا د مکتب د طرحګرو لنکړای خو دا مطلب څه وستا فکر خرابې دا نه دا تورستان ولنکړای ها کوته بل څه مدرسه چا بمبار کړی دوی به دا مقصد خو لکه موږ مدرسې بمبارو ځان ته دلیل دا خو د سره دوی مکتب لنګي دوی مکتب ولې لنګي دا ډېر کمزورې کار ده نو موږ تاسو خپل تاثیر لاندې راو دا نه دا مولایان هم ځانته وای طالبان هم ځانته وای مجاهدین هم ځانته وای مکتب لنګړی ویني خچا لنګړی ثبوت دوی خپل لنګړی بیا دا فکر به خراب د دې بهر شپ بدرد ویل کنځابي کولې اثر خبره بهم کوله عین په خپل خلکو به باور باندې خراب کافیرو دا کار کاو زه به تاسو ته واقعي مثال ویل د ټولنې مکتب سره دی د مجاهد څخه دا ډېر کمزورې کار مکتب لنګو د سینې چا باندې کړي غل نو استفاده کړي باندې مول لپاره به چا دا کار کړی می همغه د جمهوریت زبې 2013 کال کې صدر ته وکم نو د کانکور ازمختي امتحان ورغول کړه نو اول نمبر په چراغ یو سیمونه بو لري پروتو سیمونه ظلمتنا ستکارمنا مثلا مچلغونه نو هغه سیمې وي چې د امارت کنټرول لاندې وي مجاهدینو اول نمبر به غږ نه راغی نو یو ورځ ما خنه تر وکړه د ظلمت غالبا ولدا څنګه حساب ده کورسونه هدلته دي مرکزګردي سي دي کنه محیا دلته د ځوانان دلته درسو ته زی تاسو غو د خاص ترتیبونه د برابر کیسې ولنه د برابر موږ ته باقاعده امارت راځي موږ ته کمیسون ټاکلې تعلیمي تربیه پښتنه کې حتی کوم استادان سني ماستر کوي او څارنه کې مکتبونه فعال دي نو موږ دا ګوره دا د خلک متاثر سي دي د مکتب دی وړنګي دا غلط فکر او نمبر به دغه سیمې دراته چې د امارت کنټرول لاندې وو دا ما لیدلې دي تاسو ما ورېدلې تکړه ځکه شاګردان به دغه غوسی وو ان اکثره به دوی اول مرګان راتل او بیا دغه تبلیغاتو برخه و د اخلاقی فساد برخه څنګه و تاسو ولیدلی کنه یو سریال به ختم نو بل سریال راځم خبرونه بل سریال تلویزیون دغه لپاره جوړو کنه نور د سينو چې موږ د هواد منافع ګټي علیا ګټي د اسلام تشریح نه اسلامي دعوه ده شای پکې نو کله چې پر کنیم سات بوم کنه مغام ډېر کمزور اسلامي به کنه ولې یو نیم بخو کنه نو د اخلاقی فساد د سریالونو لاري دا کلتوري ارغل کنه استا کلتور اخلي دا کنه خو یا به د هندي سریال یا به ترکی دیموکراتیک سریالو کنه یا به د امریکایي برازیل دغه سریالو کولمبیا سریال بو خدا سریالونو نو هغه مساله لري نه یو لباس سره کوم نادر دا پکې ځکه کنه تاسو په سرونو هکتلی یو وخت موږ قتل اصله بزرګان یو کنه زبیا یو څونه مثالونه درته وایم تاسو ذهن ته مغورځي دا غشان دي چې حقیقت دغه ترسي وي دا سنستوي دا دروغ نه دي سریال کې بچو سریال کې بداو خو تاسو یې زې په ځاړې ایمان وي خپل اول پکې وکړه یو ځان به جلګي خپلوا
غې کې نیسه تېخ ته پلالو سره کوه که نه هر شي پکې وو شراب چکل پکې وو که نه که ته یو ځوان دې وړکونه دغه ته کښېنې شراب کې وینې که نه او ځوان ونیسه دا بس خو معامله جوړه ده نه پرار سته پکې غېږ نیونه سته پکې خپلول پکې سته خو ته خو ولا دا ښه کار ده این اسلامي روح دې موږ اخیسته موږ کورنۍ نظام یې موږ واخیسته ځکه سیرال د خو به حاجي صاحب هم ناسو پټکای به ویلی ملا صاحب استاد صاحب پروفیسر صاحب ښځه لورانې نګیندې زامان لمسیان ټول به ناسو یو په مخکې به هلته بس روانو اخلاقي فساد به روان هسې دلته ستیا کورنۍ نظام یې ختم کړ د ورور او د خور حیا هم له سترګو وباسله ته خو په لوی لاس دا کار کفارو کوو ځکه یو سیریال ساعت د ډکي ته باندې ډېر میلیونه پیسې ځي ګوره بیا دوبلټ یې ورته ویلې که نه هغه ژباړه یې چې په دلمر تلویزیون کې وه طلوع کې وه شمشاد کې وه که نه ژباړل به په دې سریالو کې هم دوه رقمه سریال وو یو دغه اخلاقي فساد بل ګورې موږ تاسو نظامي هم ګوره فکر خرابوو درې مورچل ښه په درې مورچل کې څو ځوان اوس هم اکثره ګوري ښه درې مورچل کې به دا چې مجاهدین به ترهګر تعریف معرفي کول وو که نه الله ترهګر وولی الله ترهګر ګولۍ خوړل دی دا دي الله نشه یې ورکړې او دوی به ملایکې وي داسې رقم سپین چرګان به دوی نو دا فکري جګړې بله برخه وه اینا ماشومان دا ګوري چې دا خو رښتیا دغه کې ترهګر دي او بل اسلامي ارزښتونه یې مو واخیستلې څنګه ما ته چا کیسه کوله کابل کې مړی سوی و که نه سپین ږیری سړی مړ و نو چې کله مړ سوی و هغه لمسي پلار ته ویلو چې اور کله بلو چې دا نیکه کې وسوځو ا د هندوانو کار یې سره کوو سوځوو یې محترمو دا هغه څه دي چې دا په افغانستان کې دا تېر سوي دي دا شل کاله دا ډیموکراسي کې دغه کار وسه شکر باسئ چې د ډیموکراسي ټغر ټول څه خدا صبر نه جوړ اوس آینده نسل خدا سره کوم هزار بار شکر باسئ په خپل اسلامي نظام کم کم غلطاني خیر دا غټ احسانات یاد کړئ معنوي څومره موږ ګټه کړې ده مادیات پرېږدي معنوي موږ ډېره ګټه کړې ده ګوره موږ ټولنه د هلاکت نه ژغورل سوې څنګه چې راغی ګوره د سیریالونه یې بند کړل الحمدلله که نه ډېر ښه کار وسو ده ټوله شپه به هغه ته ناست شپې یا صرف خبرونه مې نیم ساعت درته ویلې ښه سریال راتلونکي خپرونه راتلونکی سریال راتلونکي تر 10 بجو پورې که نه د دې په اخر کې بس دغه پسې ویدو سلګیس بل مزم قضا او د ارادو لارې دوه کاره کېدل یو کار د ارادو لارې دا و عام پروپاګنډه تبلیغات او بل سریالونه ناولونه او چې نظر ګل ډرامه ده او چې دي که نه که تاسو فکر کړي ما یو ارادونه اعلان واورېد که نه نو مې نه اخلم وی کودکان شما به مدرسه روانه کنین که تروریست میشه خپل ماشومان مدرسو ته ونه لګي ترهګر کېږي ته سوچ کوه یعنې په لوی لاس د مدرسو بدنامي پس نه بمبار لاندې نه بدنامول چې خلک ماشومان نو مدرسو ته ونه لګي عقیدهوال نه رانسي ځکه مدرسې کې خو چې یو سړی راوروزل سي فاطمه هغه نو دین زده کوي که نه دوست دښمن پېژني عقیده یې جوړېږي تفسیر حدیث نو هغه خپل دښمن بیا ښه پېژني هغه نه بیا حقیقي مجاهد جوړېږي نو دا به بدنامولې او بل که تاسو فکر کړي په رادیو کې بل شی چې نو هغه ډرامې وي نظر ول ډرامه مې یاد وي که ومټخېده که نه نو دا نظر خان بیا به ناول شروع شو ناول کې څه ناول کې دغه و چې پلانکای په دیوالونه بلخانه باندې راوختله پلانکای جمال روانو پلانکای لیلا ملاله په ماینه سوله پلانکای وتښتوله پلانکای بیا مړه کړله پلانکای دا ټول دا شی داسې نوی شی پکې نه و که نه نو دغه ته وزتي موږ تاسو کور کې خور او مور ورته ناسته وه دا بیا اورېدلې پلانکای ناول شروع شو ناول داسې ګټ خو ما ته راوښیې ولې صحابو کیسې نه ورته کوي ولې پیغمبرانو قصص نه ورته کوي ولې حدیث قرآن نه ورته بیانوي نو داسې نسي ناولونه په خبرو کې هم لیکل سوي دي خو دغه به ټول هغه شیان اوس هغه بد شی مې معرفي کوو ذهن ته که نه محترمو د فکري جګړې نو په وسایلو کې نو نصاب چې کاریکولم ورته وایي که نه محترمو دا په کاریکولم کې په نصاب کې چې یو دیني ده بل عصري ده دا د فکري جګړې درېیمه غټه وسیله څه وه یا زم تر ټولو به مهمه دا وه د کفارو لپاره چې مسلمانانو ځوان نسل په ګمراه کړي هغه نصاب ته دوی لاسرسی لرلو هر حالاتو کې دوی کولی شول نصاب تغییر کې بدلې کړي تاسو فکر کړی که نه نو کله چې کرزی حاکم څه که نه نو کرزی چې حاکم څه 2001 کې نه 2002 کې بیا هغه د ایسوټ په نوم کمپنۍ چې وه که نه د امریکانۍ 2002 کال و تقریبا دوی
2 میلیونه کتابونه چاپ کړل که نه 2014 کې 2 میلیونه نور هم چاپ کړل مالی ملاتړ دوی وکړ ایسور کمپنۍ نو د کرزي د فاروق وردګ چې هغه وخت د پوهنې وزیر و پخوانی نصاب جهادي نصاب هغه تغییر کړ کتابونه وګوره ټول دغه تاریخ لیکل شوی څنګه یې تغییر کړ محترمو تاسو فکري پوهنه کتلی سي دغه خاصه خلاصه درته وایم نصاب دینی برخه لري عصري برخه هم لري کنه د دوړ د قرآني علوم دي زه د دینی او عصري نه وایم دا دښمنانو د سد متاسګه چولې کا دوړ قرآني علوم دي دا علوم قرآن کې ستا تفصیلا اشاراتان دینی علوم خاص قرآن تر ډک ده خو دینی برخه ټوله به مدارس کې ویل کېږي مخکې د عصري علوم د کنه د وخت علوم اړتیا ده مدارس کې وا اوس تر باسل سوي ده دا به بیرته داخله سي خو یا مکتب د مدرسې او شاخ بولو مکتب څه ده د مدرسې او شاخ ده چې عصري علوم کې زده کیږي پوهنتون یو بل شاخ ده چې ماستري دوکتورا پکې کېږي دا بیل شای نه دي کا د موږ خپل شای دي محترم په دینی علوم کې موږ زیاتای دا وکړو چې کوم دینی مضامین دي کنه مثلا تفسیر موږ لرو کنه لسم سیم کې ولسم کې دولسم کې دینی خوانه لرو کنه خو تاسو ماته د ثابت نه کې سل بسدا چې د تفاسیر کې تفسیرونو کې د لسم یو لسم دولسم سیم یا په اسلامي تعلیماتو کې چې هغه د جهاد ذکر رسوي سل بسدا چې ظالم سره جهاد فرض ده د خپل خاورې دفاع فرض ده د کفارو سره جهاد کول فرض دي دا نستب او بل که تاریخ تاسو وګورئ مثلا تاریخ کتاب ده په دې کې د اسلامي خلافاتونو دي کنه مویانو خلافت نو د عباسیانو خلافت دا کې فکر مګړي اخیری برخه ته وړي دي سرګې سې دي کوشانیان دي اریایان دي هندیان دي چینایان دي خدام څه کوو موږ د اسلام تاریخ راځه هغه اخیر برخه ته وړي دي یا ویل سه نه ویل سه دا بل موږ سره زیاتای کړه ګوره دې دینی برخه مزامین نشي کړی او د پښتو تراسي پښتو کې څه زیاتای کړه د پښتو کتاب کنه ګوره ماشومان چې اول سیم دځي اول د پښتو کتاب ورشو کنه الف با تا ډیر شان تغیر کړی دي خو زب هغه مفکوره د تشریح کم چې جهادي مفکوره څنګه چل ورو باسله مثلا تی توره زما په لار په توره جهاد کې جهاد فرض ده اوس تی توت خوري اوس ګوره څومره په چلول کې هغه مفکوره د نباسي یعنی خېټه فکر درکې کافران خو صرف خېټه ماړه کا خواهشات پرک بل شي نه ستې وو تا ته ماشوم وړکون وړکای وی کنه توت خوره یعنی تور نه ما دا جهاد وړکون یو ځوان مسلمان ځوان جهاد نه پیژني سلوي سي هغه مجبور ترهګری ورته وي جیم جهاد فرض ده اسلام او د اسلامي خاورې دفاع وکړي اوس جیم جلوان جلوبي خرڅي چې نه جیم جوار خوري کنه خو کار د خېټه مړوي د نور څه کوي اسلام سیاسي نظام څه کوي اسلامي نظام څه کوي خېټه مړوي د کار څو باندې حاکم وو چې خېټه مړوي او داسې تی توره جیم جهاد کنه او تی ټوپک اوس تی ټال کې زنګيږي هې ټالي وای چکرې وای هغه د جهادي مفکوره چې د ماشوم نه وباسي ته هغه چې لوی څنګه بس هیڅ نه کلبوتي سره داسې حج وسمسته یو نساوي چې کلی هي حلوا یخري یعنی هغه مفکوري چې هغه جهادي مفکوره و چې مسلمان ځوان چې لوی سي کنه چې خپل اسلام خاورې دی پاو کې اسلام دی په هغه تر وباسي دا موږ لوی ظلم کړی او بل ډیر باریکی تم فکر وکړه په دې دری کتابو کې پښتو کې فکر مکړي مخدره مواد نکړي دي کنه مخدره مواد سره د سیاق سر کړي کنه چې پټکای وایي مطلب دا د څوس پټکی وي د ټول چرسيان دي د ملایان د جسایبان د چرسيان دي چرس کړي نه دا یو شرط ماینو کنه هغه دا کسو خو چې د پرمختګ دیبو چې انجینری کار الته بس نکټای ولاړو لکه پرمختګ خو نکټای کیده کله وهاش دا غلط فکر ده ځکه دوی بګیرم بد معرفي کوله پټکای مې بد معرفي کوو د پیغمبر سم سنت دي کنه ګیره سنت واجب ده نو دوی دا فکر کوي چې پرمختګ په څه کې کیږي نو هغه سنکټای واچي او ګیره وای او دا وختانم د انګریزي سټایل جوړ کی بیا پرمختګ کولای شي دا غلطه خبره ده دا غلط فکر ده دا اوس ملایان څلورم کال کې 15 کال څومره پرمختګ وسیم وطن شل کال کې ودمر نه سي مخ په دې کې دا پرمختګ روان ده کنه په دې پټکی کې روان ده کنه الحمدلله محترمو یا موږ اصلي نصاب څنګه بدل دا ډیر متوجه ده ځینې خلک ما سره دې کې موافق هم نه دي خدا تاسو فکری په هنه وګورئ ښه فکری استعمال وګورئ په دې برخه کې نور مطالعه تاسو وکړئ صرف په دې باندې اکتفا وکړئ چې ما درس درک بس خلاص زم انسان خلق انسان ضعیف شاید کمزور هم غلطي برنسوي
خو ان شاء الله دقیق مطالعه وکړئ دا څه به رښتیا وي. تاسې په عصري برخه کې که نه اوس موږ تاسې څه لرو نو کیمستري لرو که نه او فزیک لرو مثلا او میتھمیټکس ریاضي لرو. محترمو تاسو په دې پوهېږئ چې فزیک او د کیمیا اصل موضوع څه ده؟ نظامي برخه چې ده اصل برخه. خیر تاسې ما سره خبر تکراروئ مشکل نشته که نه شور نه کېږي هلته. د فزیک د ریاضي د کیمیا خصوصا کیمیا دغه نظامي برخه کې دا کاري دا فورمولې اټوم بم نه څه جوړېږي خو همدا د کیمیا فورمولې یو ځای کېږي که نه. اوس موږ تاسو 12 نمبر کې پاریس کیمیا کې هلته 14 نمبر پاریس ولې څه نشي اختراع کولی ولې څه نشي جوړولی داسې نشي هلته به کېږي نه یي به کې موږ لابراتوار لرو نه موږ ته مواد راکول په 16 کالو کې دوی راغلي وو د کفار. موږ تاسو د وسلې جوړولو فابریکه لرو تاسو یې معیاري روغتون لرو نه ولې نه لرو موږ ډېر یو چې موږ پرمختګ وکړو سړکونه جوړ شول موږ د وسلې فابریکه ولې نه لرو. تا ته کافر وسلې فابریکه جوړوي کله وحاشه تا ته معیاري روغتون جوړوي نه هغه څومره ته مجبور یې ښه ده ته په در بدره یې ښه ده. نو ما ته به یې څه ویلې کلم راواخله کله کله سیمینارونو غونډې به وو که نه ټوپک ته نه ویئ قلم راواخلئ نه قلم چې دا بې تورې سي که نه بې ټوپکه سي بې غیرته کېږي خو که ټوپک بې قلمه سي بیا ظالم کېږي ښه دواړه لازم او ملزوم دي دواړه به استعمالوئ. ښه کافره ته چې ما ته وایې دا ډیموکراتان به ورسره وو ته ما ته وایې قلم راواخله دا تا ولې ټوپک تړلی تا ولې تړلی تا ولې ټوپک جوړ کړی تا ولې امبي ټانک جوړ کړی ته ولې اټم بم جوړی که نه ته ولې تیاره جوړی بي 2 تیاره جوړه کړې چې په نورو دنیا کې نشته. ما ته یې مه یې جوړه قلم راواخلئ ما ته فابریکه نه جوړی نه مې ورته پرېږدی. کور د ایران سم دوی شخړه په څه ده چې اټوم ایراني مه غني کوه که نه اټوم مه جوړوه او ته یې ولې جوړی دا ظلم نه ده چې تی جوړی بل ته یې ته مه جوړوه. ایران کار کوي په دې برخه کې خو هغه ملامت نه ده او ورته یې جوړو اقتصادي بندیزونه دي ورباندې. نو محترمو کافر هېڅکله نه غواړي چې مسلمان په خپلو پښو ودرېږي خپل اسلامي نظام ولري خپل سیاسي نظام ولري خپل اراده باندې وچلېږي ځکه دوی په دې ډارېږي که دوی قوي سي خلافت جوړ کړي بیا موږ نه پرېږدي بیا اسلامي دعوت پراخېږي بیا دوی سرکشي ظلم بیا بندېږي مخه یې بندېږي دوی ډیموکراسي مخه نیول کېږي بیا دوی نه غواړي چې اسلامي نظام هر چېرته په پښو ودرېږي ولې دوی موږ اوس تعامل نه کوي اوس امن هم ده که نه دوی خو چې موږ انسانیت ژغورو په ټول افغانستان کې امن ده جنګ نشته او دوی په وخت کې به په ورځ کې 200 نفر مړه کېدل هغلته یې په رسمیت پېژانده اوس موږ حق نه ده چې په رسمیت وپېژني ولې مو نه پېژني خو دښمني د اسلام په سر ده که خدای نه اخېسته معاذ الله الله دې نه کوي که اوس موږ مشران ورته وایي چې بس ډیموکراسي ده ښه سړی یم یې په رسمیت دې م پېژني بزرګ یم یې بابا م یې زرکلن یم یې بیا هره بلا یې خو که دوی فرمایش نه منې بیا هېڅ هم نه یې بیا هېڅ هم نه یې ترهګر یې بیا څه پوهېږي نه. نو دوی په عصري برخه کې کیمیا کې کیمسټري کې فزیک کې موږ فزیک کې څه وایو مکتبونه خو مې ویلي دي اکثرو نو فزیک کې موږ وایو مناقصه وړانګه ده هنداره ده که نه کوساین ده او دا شیان دي که نه صحیح ده علم ده دام آیا موږ دا شایسته کړی ده په همدې فزیک کې که نه چې موږ ته ښودل سوي وایي چې کله تیاره راسي رادار کې څومره زاویې جوړه کړو چې دا موږ وولو زوکیک څومره ورته جوړ کړو چې دا وولو راویې غورځو مثلا نو دلته د کوپر اډه ده مرکز ده ته دلته مجاهدي دا څومره فاصله ده دلته غونډۍ ده مثلا غر ده ته دغه ناوان مرمي ورسړی څومره دلته باید ولګي چې دلته ولګي نه دلته ولګي که نه ته زوکیک دلته تیاره روانه ده بالفرض دلته تاسو زوکیک د مجاهد دی ته څومره باید مخکې فایر وکړې چې دا د کوپر تیاره وولې څومره زاویه به یې جوړه کړې فزیک موضوع ده ما ورته دا راښولي نو بیا خو مجاهد سي تا درښيي بیا خو مجاهد سوې او نه درښيي هنداره کې ځان وګوره څنګه برېښې حکوساین جوړ کړه منګه سره وړاندې راځول صحیح ده هغه هم یو علم برخه ده علوم دي که داسې نه چې اوس فزیکس هم بد وایو موږ استادان به خفه سي نه نه نو خو دا خو نصاب هم داسې جوړ شوی وو عملي به یې موږ دا راښودل سوي چې فزیکس څه لپاره استعمالېږي په کیمیا کې فورمولې دي چې
چې دغه نه بم څنګه جوړیږي اتومي وسله څنګه حتی د کیمیا کې جوړیږي خو موږ ته به چې راخول بس دغه دا H2O ده دا اوبه دي که نه دا ګلوکوز ده دا جوړ کړئ نو ګلوکوز خو نو ښځې په کورو کې په روزه کې هم جوړوي شربت جوړي صحیح داسې اوس موږ ګلوکوز جوړ کړو نو کیمیا کې خو اصل مقصد شی د هغه راوښیه موږ د اسلام دفاع څنګه وکړو اتومي وسله څنګه جوړه کړو لابراتوار کومه ده یعنی اوس په لوړه کچه ته کار روان دی انشاءالله اسلامي امت به راپورته کېږي په دې باندې نو کیمیا کې ډېر شیان دي ښه فورمولې دي او همداسې ریاضي پسې راوهله که نه محترمو کرا انشاءالله نږدې یو زه دې تنګېږی به نه دوه برخې پاتې دي فکري جګړې مخنیوی څنګه وکړو او فکري جګړې بدیل څه ده او اغېزې رښتیا فکري جګړې اغېزې محترمو اغېزې څه دي موږ تاسو باندې که تاسو ځینې اغېزې دا دي منصف وبنو محترم ورونو اغېزې خو تر ټولو لوی اغېزه دا ده چې موږ تاسو د خپل دین نه لرې کړو موږ ځوان به دین نه شرمېږي په اسلام شرمېږي په ارزښتونو شرمېږي بد پسې وایي په ګیره باندې شرمېږي بد پسې وایي علماو نه لرې ده علما دښمنانو ته ښکارېدل دغه اسلامي نظام ځان لپاره بد احساسوي حتی د امر معروف بد ورته برېښي بس تر ډارېږي غوندې نه ده بلد مهمه شباب اسلامي نظام کې څه ده امر معروف عن نهي عن المنکر دا د دې چې برېښي دا موږ باندې جبر ده نه دا هېڅ کله جبر نه ده دا یوازې اسلامي نظام د هر چا مسؤلیت ده چې امر معروف نهي المنکر وکړي او بل اغېزه دا وکړه چې موږ تاسو نه نبوي شکل سیرت واخیسته واخیسته که نه ان اکثره ځوانان نو هغه ظاهر شکل د مسلمان شکل که نه کاش کې دا خو خیر داسې اخیستی وای کله ته مسخور هم پسې کوي پسې خاندي که نه نو محترمو دا اغېزې دي فکري جګړې دومره کار تلویزیونونو وکړو که نه دغه راډیوګانو وکړو تېر شل کاله میډیا وکړو سوشل میډیا فیسبوک ټویټر که نه ټلیګرام د انسټاګرام واټساپونه دي اوس که نه ټیک ټاک دي یوټیوب د خو دا ټول شیان همدې لپاره اخته دي خلک ستا پکې که نه مفت خدمت کوي کفر ته ځینې معاش اخلي ځینې نه اخلي بس ځوانانو فکر اکثره بیا دا کوي چې کوشش دا کوي چې ځوانان دې تشویق کړي چې غرب ته لاړ شي اوس موږ ته ځوانان دي 12 نه فارغ نه چې کوي ولا ځم عرفات خیر ده ولا ځم کاناډا ته نو مخکې به ویل یا وطن یا کفن اوس یا کاناډا یا لندن یعنی فکر دا جوړ ده که نه چې 12 نه وړکې فارغ نه ځوان بس الله کچاکبر څه خبره کوه ولې خیر ده مسلمان ځوان د سینس د اقتصادي مشکل لري پلار یې ښه مالداره وي خو بس دا فکر د جوړ شوی ده که نه دغه میډیا داسې کړی ده که نه چې دی باید هلته لاړ شي هغه چې د ځان ورسي د دې کار کې فکر باندې ته حق یو څو حقیقي مجبور صحیح ده اسلامي مالک ستا هلته تاسو مسافرونه ځي که نه صحیح یو نفر د قانوني لار باندې ځي عرفات هم خپله مزدوري کوي اوس مشکل دا جوړ ده دومره یې د کوپر دښمني دومره له موږ ذهن نه وتلې ده چې موږ دښمن ده که نه فیملي کورنۍ هم بوځي لورګان هم بوځي چې ترتیب برابر نه وي که نه هېڅ ضرور نه ده علما خو دې ته مکروه تحریمي ویلې ده حتی حرام یې ورته ویلې ده چې کورنۍ لوران هم سړی بوځي هلته ځکه سره خو هلته داسې ملکونه دي بیا ځینې خم پکې شته که نه خو ټول یو خیل ته دي یو خرق غوږونه دي که نه که اروپایي مالک دي که کاناډا ده امریکا ده هلته ته مجبور ډیموکراسي ومنې اکسپټ کړي په هره طریقه چې وي که ته یې نه منې یعنې ته بیا بالغ انسان چې جلکۍ ده که ورته حق نه لري چې کار ولري حق لري نه لري هغه کولی شي هر کله خپل ژوند جوړ کړي که ښځه د وفاداره خو ځان به ستېري که وفاداره نه وه کېدای شي 10 میلیونه ور وکړي وتلی شي دنه او که ته یې مخه نیسي ډیپورټ کړي سړي دی نو کوشش دا وکړئ خپل اسلامي خاورې مه بدناموئ هغه دغسې وایي د هغه نیسي دا که غیر قانوني سي ورځي هنګري ورته څه ورته وایي موږ ته د خلکو کیسې کړي دي که نه هغه داسې ورته وایي چې چېشته راځئ مه راځئ دلته نو محترمو د فکري جګړې اغېزې نو چې موږ ظاهري شکل اکثر ځوانان اخیسته بېرته باید ښه حالت ته راسو او بل د غرب خوښونه او اسټرالایزیشن هم کې ډېر خوښ کړی ده او بل مدارس په علماو باندې موږ شکمن کړي اوس دا د فکري جګړې اغېزې وي د دې وروسته موږ انشاءالله په دې باندې موږ پوهېږو ښه مخنیوی څنګه کوو فکري جګړه فکري استعمار مخنیوی څنګه وکړو محترمو تر ټولو ستر مخنیوی خو دا ده چې ته غواړې په یو ملک کې په یو ټولنه کې د فکري جګړې د کفارو مخه ونیسئ اسلامي نظام به راولي څه به راولي اسلامي نظام دا واجب ده
ته د اسلامي نظام را نه ولې کنه صحیح د علماو تقاریر کوي کنه ګټه دومره ګټه نه لري دا اوس څلور کالو کې 5 کالو کې سیمارت راغلی پیر جوړ مخ نیول سوي کنه څومره معنی ګټه سوي دا په 13 کالو کې دا مخ نیول کېدل نه او بل نصاب تغییر کریکولم چې نصاب تغییر نه کی کنه نو کته اسلامي نظام دروستلیم خو نصاب باندې کارونه کې اسلامي ایدئولوژي د اسلامي فکر مطابق نصاب جوړ نه کې عصري او دینی د مکاتب او د مدارسو کنه د کورسونو نو ته د ځوان نسل ته نه پردای کیږي تاسو سره به وسی ظاهر به ته حکومت پکې خو فکر به بل چا سره نصاب مو بدلای او علماء بټاکي مکاتبو کې په هنترونو کې فکرن جوړ خلک بټاکي ځوانان د درسونه هغه متاسف الحمدلله درس شروع کړی لکه الله دې قبول کړي نو دا موږ نو څه مقصد ده مادیات ست پکې نه موږ مقصد دا ځوانان وروزل سي دا باندې کې تاسو استادان ان شاء الله مکاتب کې تاسو استادان پانتونو کې استادان چیرته به امامان کورسونه کې استادان نو تاسو هغه ځوانان نسل وروزي کنه ځکه شاګرد خپل اولاد لګل د شاده بیلېږي چې هغه فکرن جوړ خلک ګوره ځکه د اولاد آینده خراب نه کی ما درته ویل چې فکری جګړه چې ور د فکر خراب کی کنه دنیا او آخرت دواړه سره خرابې او د فکری جګړې بدیل چې اسلامي دعوت ده دغه به ډیر کار وسی ولی تل کافر موږ سره فکری جګړه کوي باید موږ ضد دوی څوک فکری جګړه خو دې موږ سره کې ناروا طریقه ده موږ بروا طریقه استعمالو خو تر ټولو مهم موږ ته خپل اسلامي امت ځوانان را پاتې دي اسلامي دعوت اول خپل ځوانان به سیخ خپل ځوانان فکر جوړ کو کېدای راسخه کو جوړي کو نو ورس اسلامي دعوت فراخ کو یوټیوب چینل جوړ کو واتس اپ چینل جوړ کو دعوت جوړ کو ان رادوګان لاري تلویزیونو د لاري کنه اسلامي اخلاق تشریح کو اسلامي نظام ګټه تشریح کو ان د خلک د ځوانانو دعوت کو ځان راټول کو د درسونو درسګاوي جوړي کو مجموعاتو کې مدارسو کې چې کله خپل ځوانان جوړ سي پورو په خارجي زبو عربي اردو انګلیسي کنه ان شاء الله دا اراده ده سیم د خپل انګلیسي لوسه د پانتون ویل خو چې نور تم ګټه ورسي په انګلیسي دا شروع کو نړیوال دعوت هم شروع کو نو تاسو مقصد همکاري کوي همکاري دا ده ځوانانو تشویق کوي موږ دا کم وسایل ګوره کنه ډیر څه وس نه لرو خو ان شاء الله هغه فکر عقیده کوم درسونه موږ روان کړی دي الله دې قبول کړي کوم استادان موږ زده کړی دي کنه خصوصا موږ سه لیدلې مونږ د استادان دي کنه نو یو په مرګ دې الله برکات واچوي نو د فکری جګړې بدیل دا د اسلامي دعوت شروع سي خپل ځوانانو وروزل سي او نور نړیوال ځوانانو اسلامي مالک دي کنه هغه را دعوت سي موږ تاسو ټول اسلامي خلافت ولرو شریک د اسلام خدمت وکړو د اسلامي خاور خدمت وکړو او د کفر د کافرو د دسیسو د فکری جګړې ښکار نسو امين الحمدلله رب العالمین یلا ترازی خدای زموږ فکر سالم کی یا الله پاک څومره ځوانان دلته راځي یا اوري انلاین باندې اوري خدای پاک خپل رضا یې نصیب کی یا الله پاک موږ د عمرو کې برکات واچوي مور په عمرو کې برکات واچوي یا الله تر ناراضي سي چې قهر عذاب نه مسات قبر عذاب نه مسات یا الله دې په دې کار مو ګرځوي اسلامي امت پیاره وي خدای موږ اسلامي مراتب مرتبه ساتي حد سره بقا ورکړي انصاف سره تر ناراضي سي وصلی الله تعالی علیه برحمتک یا ارحم الراحمین او دغه سنت دا څو غاوري ان شاء الله ان اخر کې بیا امتحان دلته تو نه خلاص بیا د امتحان تمرت لري